بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زه یم نقیب الله کزی. دا د زما پښتو موټیویشنل یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام مجلس کوم. هیله کوم چې تاسو بیا خوښوئ. دوستانو هر ځای چې یاست شاد آباد و بریالي اوسئ. ښه راغلاست درته وایو. نن به زه په دا پلی لیست کې چې ریډیو وایسز آف مای پاسټ د ریډیو ژوند ته زه څنګه رالم، پر دا باندې به مختلف په دا پلی لیست کې به زه خپل یادونه د تاسو سره شریکوم، خپله تجربه به د تاسو سره شریکوم. نن زه د پښتو یو سندرغاړی، ګلوکار، یو زوړ سندرغاړی، یو بوډا سپین ږیری سندرغاړي سره چې زما څنګه واسطه وسوله د هغه یاد به د سره تازه کړمه. غفار بیلتون د ده نوم ولو. اصل کې دی عبدالغفار و، تقریبا اتیا کلنی یو سپین ږیری سړی ولو چې اواز یې هم خراب سوی ولو. نو ما د ده په باره کې ډېر معلومات نه درلودو. نو زه چې د ریډیو پاکستان لورلایي، بیا د ریډیو پاکستان ژوبس را ټرانسفر سولم، ریډیو پاکستان کوټ ته رالم. در دا اوس 2025 پورې چې زه خپله دلته ډیوټیانې کوم. نو په دا کې زما یو واقعه ده چې عبدالغفار بیلتون چې نوم ولو، یو بوډا سپین ږیری سندرغاړی ولو. زه چې کله سهار دفتر ته ولاړم، دا یو زړه خبره ده، نو چپړاسي راته وویلې چې یو سړی ګلوکار، یو سندرغاړی راغلی دی، تا سره ملاقات کوي. عمل راوایسته و دفتر ته چې رالی، یو بوډا سړی ولو. دروازه یې هم سمه نه سو خلاصوی، دا لاسونه یې داسې کپېدلو، پښې یې کپېدلې، بدن لاس و، دا سر یې داسې کپېدی نه، هره خبره چې به کوله دا سر به یې داسې کپېدی. او خیر زور ولاړ سوم، په کرسۍ کې مې کښېنوی چې لږ نږدې ورغلم، روغبړ موغبړ مې ورسره وکړي. بې ادبي دې ډېر ما پې داسې کول خو ویل خو نه دی په کار، لیکن اوس څه پکې یادونه دي اوس بیا در سره تازه کومه نه. نو دا کپړو د بدن سې داسې یو بوی راتلی، یو سمیل، یو بیډ سمیل چې ورته وایي نه، داسې ما محسوسه کوي چې بای دا اوس چشتي ده. اودس یې نه دی کړی، غسل یې نه دی کړی، لمبېدلی نه دی، کپړې ته وایې د سټي نالې څخه نه دی راوتلی، دا اوس چشتي سندرغاړی دا ته رایي نه. نو ظاهره ده به خپله ځواني کې به یې وخت تېر کړی وي، سندرې به یې ویلي وو، ښه شوخ سندرې، د هغه وخت خلکو به دی ښه انجوای کړی وي، د ده سندرې به یې اورېدلې، اتڼونه به یې پر کول، خنداګانې به ولې، شوقونه به ولو، د نیمه شپه به ساعتونه ولو، سهار چې د اذان وخت به ولو، خلک به لمانځو له راتللو، دوی به بابلالې ویلې، بابلال باندې به یې شوق ختم کړي، ساعت به یې ختم کړي، ګرده شپه به اتڼونه ولو، بانډار به ولو، سګریټونه به ولو، چرس به ولو، شراب به ولو، محفل به و، جماع به و، شباب کباب به ولو نه. بیا د بې دماغ بیا لکه بازیانې به ولې، او بس بیا به خلک به لمانځه له روان ولو، دوی به بیده سولو نه لکه هغه سپیان. نو دا د سندرغاړي دا ژوند دی، یعنې په ځواني کې داسې وخت تېر کړي، بیا چې د آواز خراب سي، بیا چې د بدن خراب سي، بیا چې کمزوری سي، بیا نو د یو نه د یو سوشل میډیا یې، نه د یو یوټیوب یې، نه د یو بل ځای کې د یو انټرویو یې، نه د یو سندرې د آواز د خراب سي، په نشو تماشو سګریټو په شرابو په دا د آوازونه سر خراب سي نه. سردار علي ټکر ته چا ویل ولې دا ستا آواز دومره پڼد دی، د دې څه وجه ده نه. خلک دا ګایږي. ده ورته ویل ولې زه شراب څښم، په دا باندې زما آواز چې دی هغه ښه سورېلی ښایسته وي. لعنت سي دا په ژوند باندې. نو دا طرح دا سندرغاړو دا طرح ژوند دی چې په ځواني کې نه توبه وکاږي، نه پر ښه لار ولاړ سي، نه یو ښه کار وکړي، بیا نو بوډاګان سي، بیا نو د کور والا هم جنتنګي، د خاندان والا هم جنتنګي، او د سټیشنانو د ادارو والا هم جنتنګي. نو دی ما له رالی، ما ویل خیر ولې ما ته یو بوکینګ راکه، ما ته یو پروګرام راکه، زه یو ګانه وایم. نو ما هلته ګانه په کوم آواز وایه، آواز دې خراب دی، کپېدنګ دی، ته دا ګانه ویلی سې، دا یو شاعر دا شاعري لیکلی دی، ته یې ووایه. ولې زه خو لیک لوست نسم کولی، انپړه یم،
مور پلار سبق نه دی راباندې ویلی. نو ما ویل بیا ته دا ګانې څنګه وایه، دا سندرې څنګه وایه؟ ول دا خو ماته څوک ووایي زه یې په یاد کړم بس بیا یې دا ته را سندرې وایم. نو ټپې و غاړې به نو خود په یاد وي، مصرې به خود اتڼغه په یاد ولې نه. نو دا ته را انپړه نو ډېر بوډا ولو بیا د بیدي مافي. بیا ما به خود یو انټرویو ورکړی یو شی ګانې خو مې نو نه په ویلې نه د ویلو والا و نه زه د ګانو پروډیوسر ولم، د موسیقي پروډیوسر خو زه نه یم. زه خپله بنیادي طور د ډرامې او د انټرویو د ډاکومنټري و دا رقم د یو فیچر و د دې زه یو کرنټ افیر و د دا زه پروډیوسر یم نه. نو په دا ګانو سندرو په دا موسیقي کې نه زما ورسره لګېږي نه زما دلته شوق دی. نو بیا ما انټرویو ځینې وکړله، یو څه پیسې به مو خود چک میک به مو ور جوړ کړی ور مې کوي. بیا یو میاشت بعد بیا راغلی، بیا یو چپړاسي وایي داسې یو غفار بیلتون راغلی دی پر ګیټ باندې ناست دی. نو ما چې د کړکۍ ورته وکتل دی په دا کرسۍ کې ناست دی، بس دی کپېږي نه. خیر هلته ورغلم روغبړ مې ورسره وکړي. سړی بوډا دی، احترام یې وکړ ورور د چې هر څومره ژوند تېر کړی و د سپینې ږیرې د سپین ویښتانو څخه خو الله پاک لا شرمېږي نه. ده ته په کار و چې توبه یې کښلې وله، الله الله یې کول په ځوانۍ کې ښه نه وه. ولې د توبې دروازه خو در څوک مړ شوی نه وي در هغو پورې خلاصوي. الله پاک ته د توبه د زړه څخه قبلوي او کېدی شي قبله کړي نه دی و الله پاک سر خبر دی. زه خو په دې باندې قضاوت و فیصله نسم کولی، لیکن بظاهر چې زما ته کم صورتیال ولو خو ده ولې زه ګانې وایم. ما ویل بای ته ګانې اوس څه کوې، دا عمر دی دا د ګانو دی. ګانې چې دې وویلې بس ودې ویلې هغه ختم شولې ولاړې سره دغه سوې راسه اوس دا یو نعت ووایه. ول نعت به نو زه څنګه وایم؟ بیا ما نعت ورته یو چا را لیکلی ولو هغه شاعر، نو ما ورته په خوله ورته ویل د به لږ یادوي به نه، بیا به یو ولاړی نه بلې خواته به ولاړی. خو یو رقم مې یو دوه نعته په ویلې بیا به مې یو چک ور جوړ کړی پیسې. دا رقم څو واره راغلی ولاړی. بله ورځ چې راغلی وروره پرتوګ یې جلا دی، کمیس یې جلا دی، وروره په خټو دی په ګندګي باندې دی. ما ورته ویل بهی دا اولیه د دفتر نه ده چې ته دلته دفتر له ما را راځې. زه به د احترام وکړم، دا نور خو به څه وایي هغه وایي یاره دا چش دی سټي نالې هیرویني خو نه دی راغلی. لږ خو دفتر ته چې راځې لږ دغه لږ ځان برابر کړه، د اودس وکړه، لمونځ وکړه، لارې. لیکن نصیحتونه مې ورته کول، زه ځوان سړی یم، دی بوډا و، ما نصیحتونه ورته کول. نو دا د یو ګلوکار ژوند دی چې دا ته رایه ژوند تېر کړي او بیا ځواني یې په څه بلا کې تېره کړله. بیا یو ورځ یو ځوان هلک راکښ کړی و. ما ویل دا څوک دی؟ ول دا مې بیا د بیدې مافي بس دا یو چوکره یو هلک مې دی. نو ما ویل زوی دې دی چې هلک دې دی؟ ویې خندل. بس خاموش سړی ده. بعد کې چې ما پوښتنه وکړله نه د واده کړی وي نه یې بچیان شته، ول بس دا زما د زوی رقم دی نه. ابا ټیک دی ستا زوی دی، بس صحیح ده، بچه دې دی، بس صحیح ده، ګرځوه را ګرځوه. دا شوکو ته یې بې ویي دورې بې ویي نه. نو بیا یو وخت زه په دفتر کې ناست ولم، زما پر موبایل باندې یو د کراچي نمبر راغلی. کراچي نمبر چې راغلی نو دی هم ډېر عمر بعد ډېر عمر نو راغلی ما لره. د کراچي نمبر چې راغلی ما چې اټینډ کې د چیپا والا ولو نه، لکه د ایدي والا چې نه کراچي والا. ما ته ویل ته څوک ګایږې؟ ما ویل زه دا ځان تعریف مې ورته وکړ چې زه نقیب الله یکلزی ګایږم، سینیر پروډیوسر ریډیو پاکستان کوټه. نو هغه ویل بهی دا دلته یو لاوارثه لاش دی، دا ډایري کې موږ نومان کتل، دا ستا کارډ هم پکښې و. موږ مختلف خلکو ته رنګونه وکړو، دا دی چا جواب نه کوي تا راکوي. ما ویل و بهی دا څه ته را اولیه یې ده؟ ول داسې داسې اولیه ده. ما ویل د دې نوم عبدالغفار دی، دا د کوټې دی، نور خو نو کور ته ما ته نه دی را معلوم. ما ته یو وخت نمبر را کړی ولو، دلته یو هلک ورسره ولو، هغه دا باجه و، دا هارمونیم ورسره بجاوی نه. نو د هغه نمبر به زه درکړم، ته بیا رابطه ورسره وکړه. بیا هغه نمبر مې ورکړي، نو خود به دوی رابطه کړي. بیا هغه لاش دی چې وفات شوی، هر رقم چې وفات شوی ولو، خو قدرتي مرګ ورغلی ولو په کراچي کې. کراچي کې ګوره دی چش کول چې هلته تللی ولو. نو بیا به کېدی سي هغه دی چې هغه هلک چې ورسره ولو چې ده ول دا زما د زوی رقم دی نه، نو هغه به کېدی سي ورغلی. بیا به یې لاش برآمد کړی، بیا به یې کوټې راوستلی. ما په یو وخت د یوټیوب دا هغه کې د پی ټي وي کوټې یو څو سندرې وکتلې، په هغه کې دی سندره وایي او خلک اتڼ ورسره کوي. نو بیا ما نه و لیدلی نور د ده
مخته ما له د غفار بیلتون غه نه سندرې رالې نه د ده یو تصویر ما پیدا کړي. یو بوډا سړی و، کمزوری سړی ولو، لاسونه و، لاس یې کپېدی، ژیره و برېتونه یې خرول او ویښتان یې کم ولو، تور داسې غنم رنګې غوندې رنګ یې و، در 80 سال بالا ولو. نو دا د یو ګلوکار ژوند وي، داسې چې څومره په عیاشي و په وخت کې تیر کې د توبې موقع ور میلاو سوي نه یې ور میلاو سوي، خو ده در پایه پورې دا غوښتلو چې زه به سندرې ووایم او زه به بیا ما یو وخت انټرویو ورسره وکړله، ده ویلي بایی زه ډیر مشهور د خپل وخت ګلوکار ولم، ما چې به کومه سندره وویله دا بیدلا جان کندهاري و او کم بیلتون چې دی هغه د افغانستان هغه به زما په سندرې پسې نه سو را رسېدی. ما به داسې شوق کوی، داسې خلک به ما ته ناست و، رش کش و، زه به وادو له راتلمه، دا سندرې به مې ورته ویلې نه. نو دا د ده د ځواني یو خبرې ولې چې ما لم ریډیو پاکستان ته په د آخري شپو کې راتلی او د ما سره به ساتکی کښېنستی، خو چې دی به کله ولاړ سو بې ادبي دې ما پې، ما به دستي روم سپرې راواخیسته، روم سپرې په کمره کې سینټ مینټ به مې تس کو، الله دې ما معاف کړي نه. نو چشتې پر ما باندې د نشې او یا دا رقم د بدن چې غلط بوی نه هغه پر ما بد لګېږي. نو زه اوس څه وکړم؟ فطرت دی نه، انساني فطرت دی، انسان ته خوشبو خوند ورکوي، شایست ور خوند ورکوي، ښې خبرې، ښه محفل، ښه انداز، ښه ماحول ښه خوند ورکوي. د بد ماحول څه د بدبو څه د هر چا بد کېږي، الله دې موږ معاف کړي نه. الله دې موږ ته نیک ژوند توفیق راکړي او د مرګ څخه مخکې د توبې موقع راکړي. نو دا د ریډیو زما کم واسیز اف مای پاسټ، زما میموریز چې دی دا زه د خلکو سره دوستانو سره شریکوم. چې تاسو ته موقع میلاو سي ښه کار کوئ، بد کار هیڅکله مه کوئ. او زما دا یادونه د ریډیو غه به نور هم انشاءالله تعالی په دغه پلی لیسټ کې به ویډیوګانې زه جوړوم. زما د ریډیو سره متعلق چې کوم یادونه دي، که ښه دي که بد دي، هغه به زه په د تاسو سره شریکوم. کیدای سي زما په دغه ویډیو مجلس کې تاسو ته ګټه میلاو سي او ښه خبره میلاو سي او تاسو یو موټیویشنل سټوري سره اشنا سئ. او څنګه زه بیا ریډیو ته رالم، څنګه وصلو، پر دا باندې به مختلف زه مجلسونه کوم. نو حاضردم ما نقیب کلزیت ته راکړه اجازت، خو د هغه څه مخکې تاسو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ. نقیب کلزیت ته راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.